ګرانو بچیو زر بیا ستړي مه شئ. نن موږ د نهم ټولګي د بیولوژي د کتاب د اول چپټر هاضمي سیستم اخري برخه وایو. هغه د ډیس اورډرز اف دی ډایجسټیو سیستم د هاضمې د سیستم ستونزې. هاضمي سیستم یا بیماری یا ستونزې چې کومې دي. نو د هاضمي سیستم چې اکثره ستونزې یا بیماری دي دا د تشې نه کیږي، دا د غا نه کیږي د بیکټریا یا د وایرسز نه. بیکټریا وایرسز څه شي دي دا موږ په اتم کلاس کې ویلي دي. په تفصیل سره دلته بحث ته نه ځو، خو دومره وایو چې د هاضمي سیستم چې کوم اکثره بیماریانې دي د بیکټریا یا د وایرس د وجې نه کیږي. دا لازمي ده چې 100% به دې نه کیږي، دې نه بدون هم کیدلی شي. موږ تاسې په تفصیل سره اوس وایو. لومړی بیماری چې کومه ده د هاضمې د سیستم ده جاینټس. جاینټس څه ته وایي؟ زیړزیړی. څه شی؟ زیړزیړی موږ پښتو کې ورته وایو. Jaundice is caused by the deposits of the bile pigment which causes the yellowness in eyes and skin. زیړزیړی څه شی دی چې هغه کې د موږ تاسې د انسانانو چې کومې سترګې دي هغه زیړې شي، دا ګورئ سترګو رنګ یې زیړ شي او بدن چې کوم دی هغه ټول رنګ زیړ شي. پوستکی ګورئ، سترګې ګورئ، دا موږ ته سره د زیړزیړي نښانې، زیړزیړي موږ سره دا نښه ده. اوس دا شی ولې کیږي؟ څه شي نه کیږي؟ This is caused by the deposits of bile pigment. bile pigment څه شي دي؟ هغه دلته اوس ګورئ، موږ په تفصیل دلته اوس موږ تاسې مخکې ویلی دی چې بایل جوس چې کوم دی لیور نه په ینه کې پیدا کیږي. بایل جوس هغه نه راځي دلته په ګال بلیډر کې سټور کیږي او کنسنټریټ کیږي. څه کیږي؟ هلته سټور شي او کنسنټریټ یعنې لږ سره برابر شي، سیټ شي، کلک شي. دلته نه بیا په دې ډکټ کې راځي، په دې پایپ کې بیا سمال انټسټاین ډیډونم ته انټر کیږي. دې ته بایل ډکټ وایي. کوم څه ورته وایي؟ بایل ډکټ یعنې هغه نل چې کوم کې بایل جوس ټیول کوي. دا بایل جوس چې کله دلته راغی دلته کنسنټریټ شو چې دلته نه بیرته کله د خو جوس ته یو تیزاب دی چې کله دلته نه بیرته لاندې راځي یا دلته څه نه څه نشانې پاتې شي، څه نه څه ذرات یې پاتې شي او دلته په دې ډکټ کې پاتې شي، څه نه څه ذرات یې پاتې شي یا هم دلته پاتې شي. دا چې کومې دي دا ذرات پاتې شول، دغه ذرات چې کوم دي دې نه بیا دا ذرات چې کوم دي دې نه بیا د مونږ تاسې لیور او ګال بلیډر دا دواړه ډسټرب شي. دا د مونږ ګال بلیډر او لیور دواړه ډسټرب کوي. دې د وجې نه څه وشي د مونږ بدن چې کوم رنګ دی او هغه چې کوم دي سترګو رنګ دغه زیړ شي. دا بیماری چې مونږ ورته جاینټس وایو. بیا دې مونږ ټریټمنټ کوو، علاج یې کوو. نو اول مونږ بیماری شوله جاینټس، هغه د څه شي نه؟ بایل پیګمنټ. د بایل جوس چې کومې ذرات دي هغه پاتې شي په ګال بلیډر کې، په لیور کې یا د چې کوم ډکټ دی په هغې کې پاتې شي، جمع شي. هغو چې کوم زیات جمع کېدل دي هغه څه وکړي مونږ هغې نه ینه او د مونږ ګال بلیډر ته نه خراب شي. هغې نه د مونږ تاسو د رنګ او د سترګو رنګ بدن، پوستکی او د سترګو رنګ زیړ واوړي. هغې بیا علاج کوو. دویمه بیماري چې مونږ سره کومه ده هغه دی ومیټینګ. ومیټینګ څه شي ته وایي؟ ومیټینګ دی کی. څه شی؟ کی. الټی ورته وایي یا مونږ کی ورته وایي. Vomiting is the ejection of the stomach contents through mouth. معده کې چې موږ کومه ډوډۍ وخوړله هغې بیرته د خولې د لارې برته توی کول یا غورځول، هغې ته موږ کی وایو. ایجیشن معنا برته وباسل. This is mostly controlled by the vomiting center in the CNS. دا په CNS کې موږ تاسې مازغه ویلي دي، په 6 کلاس کې مو ویلي و CNS PNS چې کوم سنټرل نروس سیستم دی. CNS سنټرل نروس سیستم په هغې کې یو وومیټ سنټر دی، د کی د کنټرول سنټر هغې نه کنټرولیږي. او دا څه شي ته وایي؟ هغه څه ته چې موږ کومه ډوډۍ وخورو د معدې نه د خولې د لارې بهر ته غیر هضم شوې ډوډۍ د خولې د لارې بهر ته موږ توی کړو، هغې ته وومیټینګ وایي، کی ورته وایو، الټۍ ورته وایو. دا څه شي نه کېږي؟ یا چې زیاته ډوډۍ وخورو یا د څه ورته فوډ پایزنینګ غیر معیاري خرابه ډوډۍ وخورو، د هغې نه ومیټینګ کېږي موږ ته. درېیمه بیماري ده موږ سره ډایریا. The frequent movement of stool contents from body which causes dehydration. ډایریا څه ته وایي؟ دست ته وایي. دست چې
چې موږ ته کوم دست بیماری کیږي د هغې ته وایي هغه ته شاید فریکونټ چې کوم د سټول دست ته وایي داسې کوم مواد دی کوم چې دستونه موږ باډي نه وځي هغې ته ډایریا وایي هغه بیماري ده. نو دغه څه کوي موږ کې ډیهایډریشن د اوبو کمښت د اوبو کموالی بدن کې کس کوي ځکه چې په دې کې کومه موږ تاسې اوبه وچ کړو خو موږ تاسې ویلي دي چې په لارج انټسټاین کې د لیکویډز یا واټر چې کومې دي بدن ته جذب شي وینې ته لاړ شي وینه بیا مخکې خپله پروسس کوي هغه چې کوم ځای کې ضرورت وي هلته یې وړي. نو دلته څه وشي د موږ چې ډایریا کې چې کوم دی موږ ته چې کله دست ولګي په هغې کې بیا څه کېږي د موږ باډي ته د اوبو پراپر ابزاربشن چې ابزاربشن نه وشي هغه اوبه چې کومې دي د ډوډۍ سره د موږ د بدن نه وځي. نو موږ بدن کې تشي کموالی احساسوو د اوبو کموالی. It reduces the absorption of food. په دې کې څه تاوان دی موږ ته چې په دې کې د ډوډۍ چې کوم بدن ته کېدل دي جذبېدل دي یا ابزاربشن دی هغه کم شي نو د موږ سیستم د بدن خراب شي. It is mostly caused by the bacteria. دا اکثره د بکټریا د وجې نه کېږي. بیا راځو درېیم ته constipation هغه ته وایي قبض ته وایي. Pieces are retained in the rectum which becomes dry because of excess water absorption. کله چې موږ په بدن کې په لارج انټسټاین کې موږ تاسې ویلي دي چې هغې موږ د غږ کوو د کوم واټر چې کومې دي په بدن کې لارج انټسټاین کې د بدن نه د لارج انټسټاین نه د ډوډۍ موږ اوبه جذب کړو او هلته پاخانه جوړه شي بیا د بدن نه خارج شي. نو کله چې په خپل مقدار نه زیات د اوبو ابزاربشن وشي چې څومره پکار وي هغومره ابزارب نه کړي زیاتې اوبه ابزارب شي نو موږ په لارج انټسټاین کې چې کومه پاخانه ده هغه کلکه شي هلته پاتې شي نو هغې نه موږ تاسې د هاضمې سیستم ډسټرب شي. It happens because reduced movement of the intestine. چې کله د انټسټاین مومنټ پراپر نه کېږي هغې وجې نه حرکت یې ورو ورو کېږي لږې کېږي د هغې وجې نه څه وشي موږ د واټر چې کومه زیاتې ابزارب شي او هغه موږ ته کانسټیپیشن کاز کړي. بله چې کومه ده موږ سره د هاضمې سیستم اخري چې کومه بیماري ده یا ستونزه ده انډایجیشن دی موږ ساده پښتو کې ورته بدهضمي وایو. څه شی دی بدهضمي یعنی صحیح هضمه مو نه کېږي. د improper digestion of food د ډوډۍ صحیح هضمه نه کېدل. One feels full یو چاته خپل ځان موړ احساسېږي چې زه موړ یم یعنې ډوډۍ ته زړه نه کېږي صحیح ډوډۍ نه هضمېږي بس صحیح ته ځان موړ احساسېږي. This is caused by the improper secretion of juices in the stomach. دا چې کله په سټامک کې موږ ویلي دي چې هلته کوم تیزاب یا جوسز سیکریټ کېږي هغه ډوډۍ هضم کوي. نو چې کله په سټامک کې پراپر جوسز پیدا نشي چې کوم ګیسټریک جوس ته پراپر پیدا نشي ډوډۍ پراپر هضمه نه کړي لاړ شي سمال انټسټاین ته هلته هم پراپر ډایجیشن نه وشي. نو چې ډایجیشن نه وشي موږ په خېټه کې هسې پرته یو موږ هسې احساسوو چې ډېر زیات ماړه یو بس ډوډۍ ته مو زړه کېږي زه مو بند کېږي مو ته چې زړه مې خفه دی یا مې زړه بند دی هغه اصلا کې په هاضمي سیستم کې چې کوم دی اول په سټامک کې او بیا په انټسټاین کې صحیح ډایجیشن ونه شي نو هغه ډوډۍ هغسې پرته وي هغې نه موږ ته زړه مو بد کېږي چې موږ وایي چې ډوډۍ ته مې زړه نه کېږي زړه مې بند دی یا مې زړه خپ دی هغه ورته وایو. ایټینګ اف سپایسي فوډ ترخه ډوډۍ د مرچو د مسالو نه ډکه ډوډۍ خوړل. اوور ایټینګ زیات خوراک کول. and food poisoning یا چې کوم فود پویزنینګ دی یعنی هغه ډوډۍ خوړل چې کومه خرابه شوې وي هغه بکټریا وهلې وي هغه میکروبونه وهلې وي لکه کوم ځای کې ډوډۍ کېږدي یو 2-3 ورځې پرته وي هغه باندې میکروب یا بکټریا وشي هغې نه ډوډۍ خرابه شي یا میوه‌جات سبزیجات کوم چې خراب شوي وي چې موږ هغه وخورو هغې نه فود پویزنینګ یا اوور ایټینګ یا زیاده ډوډۍ خوړل چې کوم دي بس معده ته زیاته ورشي هغې دومره کیپیسټي نه وي چې هضم یې کړي او یا چې موږ مساله‌دار خوراکونه وکړو د هغې نه موږ ته بدهضمي کېږي. نو دا د موږ د بدن د هضمي سیستم بیماریانې شولې. خدای وکړي چې ټول پرې پوه شوي یې انشاءالله بل درس کې بیا نور وایو. تر هغې ښه وخت. مننه.